بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. ستاسو ټولو نه ډېره مننه هغه دوستان چې په امریکا اروپا میشتي دي خاص یوټیوب چینل سبسکرایب کولو ته درز ورکړی دی. همداسې کش ورکړئ. ورلد کپ دی، نړیوال جام دی، زیاتره خبرې به موږ په یوټیوب باندې کوو. یوټیوب چینل کې به مختلف قسم درز و غوبلي لکه څنګه چې دا د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ لوبه وشوه، په دې به نن خبرې کوو. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ چې کومه لوبه وشوه تمریناتي، په هغې به خبرې کوو. او هندوستان او انګلستان ترمنځ چې کومه لوبه وشوه په هغې به سره خبرې کوو. نو شروعات یې کوو د افغانستان لوبې نه. افغانستان او سویلي افریقا، ګوره د سویلي افریقا ټیم داسې خاص ټیم نه دی په دې ورلد کپ کې، مګر ټریکی ټیم دی، مشکلات جوړولی شي لکه څنګه چې افغانستان ته جوړ کړل. تمریناتي لوبه داسې شیر ورکوي دغه ته ویډیو ته ښه زړه د خلاصه درز ورکوئ چې ټول د کرکټ مینوال سره راغونډېږو، ځکه نړیوال جام دی. زموږ او ستاسې نور افغانستان کې به څه دومره خوشحالي نه، خو دا کرکټ یو خوشحالي ده، دا به سره رهي شو ګزاره به کوو، سره مشکلات به راځي او ځای به سره مقابله کوو. نو یو بل شی دی چې اوس لکه چې فیسبوک هم خپل دغه ورو لرې کول شروع کړه. اول ځل دې کې بیرته لږ کسان راتللم شروع شو، نو درز ورکوي کش ته. او هغه کسان یو ځل بیا اروپا میشتي امریکا یوټیوب چینل شینواری سپیکس ته ورځئ. نو راځو سویلي افریقا ته. افغانستان اول بالنګ وکړه، هغوی بیټنګ وکړه. په بیټنګ کې 140 رنزې. ګوره زموږ چې کومې خبرې کوو هغه سټراټیجیز داسې نه چې هغه کوم ټیم اپلای کوي هغه دپاره ګټه کوي، که اپلای نه م کړي موږ مینوال سره خپلو کې دا ډسکشن چې دا مو روانې تبصرې مو روانې معلومات کېږي چې ګټل ولې ګټي او بیلي په څه وجوهاتو یې بیلي. نو د افغانستان دپاره هغوی 140 رنزې ورباندې وکړې، سره د راشد خان بالنګ ونه کړه. دی یو سټراټیجي دغه به لکه ضرورت نو کوشش دوی کوو چې نور چاته بالنګ ورکړي. حمید حسن صاحب باندې باید خامخا 4 اوره شوي وای چې معلومات شوی وای چې دی څومره لاست کېدی شي. هغه 2 وکړه. فرید ملک، یاره فرید ملک صاحب څه وایو نو دته هم پکې خامخا. ګوره یو مشکل دی په دې ټیم کې د هغه د هر چا پکې یو څه کسان دي، خو زه خیر په هغې به بیا ګورو. نو فرید ملک هم بالنګ وکړه، محمد نبی هم بالنګ وکړه، مجیب. ګوره راشد مجیب دا 2 د افغانستان هغه کسان دي چې ډېر ما ته مخکې ویل ډیپینډبل کسان دي، 4 اوره به ورته درکوي. دا باقي به د نورو ترمنځ تقسیمیږي را تقسیمیږي. مګر اوورال بالنګ 140 رنزې دومره زیاتې رنزې یا منډې نه وي په دې پیچونو باندې. 150 یا پورته بیا ښه ټارګیټ 180 کېدی شي. فلحال چې فرش وکټې دي ښه، او رو چې وخت تیریږي ټورنمنټ کې دا به بیا سکور راکمیږي. نو 140 باید افغانستان چیز کړی وای. هیڅ ریزن دی کې نشته چې چیز نه کړي. مشکل دا راغی تا سره 2 پلیران داسې دي، حضرت زازی اینډ شهزاد، چې دا دواړه په یو بال آوټ سو. دا د دې په نسبت چې روسته آوټ شي په بل میچونو کې دا آوټ کېدل خو چې دلته آوټ شي، ځکه کوچ کیپټن هغه سپورټ سټاف هغوی سره باید یو پلان وي. که چېرته داسې ورځ راشي چې حضرت زازی او دغه شهزاد محمدي دواړه په یو بال آوټ شي، ستا روسته بیک اپ سلسله به څنګه وي؟ ته به کومې سټراټیجۍ سره لوبې ته ځې؟ نو رحمان الله ګربز صاحب هغه ډېر زر درز وخوړه، لاړی، هغه هم سکور ونه کوي. کریم جنت یې راولېږه. ګوره کریم جنت اټس جست عجیبه غوندې سلسله ده، لکه T20 دی باس. اینډ سپیشلی دا خو تمریناتي لوبه وه، ته څنګه 13 بالونه وهي او ټک 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 داسې لوبه کوي؟ نو دا ډېره غلطه لوبه ده. داسې الراونډر افغانستان ته داسې الراونډر پکار دی چې هغه هاردیک پانډیا غوندي، چې میچل مارش غوندي. نو دغسې لوبه باید وکړي. دا لوبه نه چې ته ټاپ 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 ټاپ، دا خو ته ځان دپاره لوبه کوي، ټیم دپاره نه کوي. دا خو تمریناتي لوبه وه. امیجن چې موږ هغه وخت کې چا سره لوبه کوو چې هغه ټیم
مثلا دغه ټیمي ښه ټیمونه پاکستاني هندوستاني دغه نیوزیلینډ بنگلادیش دا بنگلادیش گزاره کوي خو بیا هم یو نیور نو هغې وخت کې به څه کوي دا خو تمریناتي لوبه وه دا مایند سیټ چې دا ډېر مهم دی پلیرانو ځان دپاره لوبه نه دې وخت کې اوورال صرف د افغانستان دپاره لوبه کوئ او زړه د خلاصه لوبه کوئ په یېره به لوبه نه کوئ که لوبه بییم لئ پروا نه کوي مګر په ایره باندې لوبه چې دا د T20 کرکټ تقاضا فی الحال نه ده اوټ کېږي به او ډېر په شرمونو به شرمېږي نو ښه دا ده چې زړه د خلاصه اټیکینګ اپروچ سره لوبه کوئ ځکه به ما وي افغانستان ته نمبر 4 پوزیشن کې ټیکنیکل پلیر پکار دی لکه عثمان غنی لکه شاهدي د دوو کې چار یو کس د دوی خوښي خو ټیکنیکل پلیر به دی هغه هم دې دپاره چې هغه ګراوند شاټ وهي مثلا په 15 بالونو 15 بالونو درته 40 رنځې کوي یا دغسې یو اینډ هولډ کړی بل اینډ کې ورسره وال ټکول والا کسي نن د افغانستان دپاره درې واړه زر آوټ شو تقریبا په 13 رنځو عثمان دغه حضرت الله زازی شهزاد محمدي او رحمان الله ګربز دی ولاړه باقی ټیم دی سلسله بیا سیټ نه وه زما په نظر اصغر افغان چې د ځای په دغه کې نه جوړیږي په T20 کې ښه د سکواډ کې راوستی دی بس تجربه کار دی 42 لوبې ماشاءالله ګټلي دي د نړۍ هغه ټاپ کپتانانو دغه کې دی نو ښه دی چې ډریسنګ روم کې لکه هغوی سره چې دونې دی دوی دا به مشورې ورکوي او محمد نبي ته هلته به ناسته مې خپل ماشونه او دغه به م اخلي هېڅ مشکل نشته مګر په 11 کې باید ته هغه کسان ورخطا کې چې هغه سم لکه دا بدري کې تی پوه شو چې ډزیږي دغسې کسان به ور میدان ته کوي چې هېرېږي نه چې پړک یا ځان دپاره لوبه کوي دا خلک باید نه سم مقابلې والا خلک به نو ما چې کوم سکواډ درته په دې سکواډ کې هغه 11 ویلی هغې کې دا دغه کسان دا سیټ اپ غلط لاړی کریم جنتي نمبر 4 دا هغه ځای ټایم نه دی دا بیل وخت دی او اصغر 5 نو دې سلسله ډېره خرابه کړه او افغانستان دا لوبه هغه چې کوم 140 رنځې چې یې کړې وې چیزې نه کړې اټس اوکې پروا نه کوي تمریناتي لوبې دومره سیریس ما اخلی تمریناتي لوبې ستا سیټ اپ جوړولو دپاره چې ته دا خپل د افغانستان ډېر وخت راسې موږ ما وی پاکستان سره هغه نیوزیلینډ چې پول آوټ شو 15 لوبې باید موږ کړې وای چې زموږ سیټ اپ جوړ وای خو چې جوړ نه دی 2 لوبې دي دومره ډېر هم نه دي مګر ښه موقع ده پریکټس که بل لوبه هم بایلي څه مشکل نشته اصلي لوبې شروع کېږي هغه مهمې دي دې کې خپل سیټ اپ برابر کوي دومره زړه ور باندې مه خورئ اټس ناټ ا بګ ډیل ایٹ د اینډ اف د ډے افغانستان 100 سمثینګ رنز وکړه تمریناتي لوبه ده انشاءالله 2 ورځې بعد ویسټ انډیز سره ده لوبې چېرته کتلی شي هغه RTA سپورټس معلومات نشته چې دغه کوي که ښې که نه ښې پی ټي وي سپورټس یې ښې نور چینل یې زموږ یوټیوب چینل کې یو اپ ما اچولی دی د لایف نیټ ټي وي والا هغه ډاونلوډ کوئ په خپل ټلیفون کې یا ګوګل کې واچوئ لایف نیټ ټي وي APK هغه ډاونلوډ کوئ سویفټ سټریمز وذ زی اخره کې هغه ډاونلوډ کړئ دا 2 اپونه ډېر بهترین دی اینډ ریډ باکس ټي وي دا زما په یوټیوب چینل کې مې ستاسې دپاره دغه کړي دي چې زموږ د کرکټ کار دی خو ستاسې دپاره چې مفتو کې وګورئ بس مزې کوئ اوس راځو د افغانستان دا ختم سو د پاکستان او ویسټ انډیز لوبه ګوره موږ اول نه ویلي د پاکستان ټیم دې ورلډ کپ کې T20 لپاره یو بهترین ټیم دی د دوی دا سکواډ سلیکشن کې دومره ډیپت او دومره پلیران بالینګ بیټینګ ورسره دی چې دوی هر ټیم سره مقابله کولی شي صرف یو مشکل راتلی شي که چېرته یو ټیم راغی پاکستان خلاف یې 200 رنځې وکړي بیا پاکستان ته مشکل پیدا کېدی شي کنه باقي پاکستان داسې ټیم دی چې دا په دې پیچونو 180 180 پورې چیس کولی هم شي ډیفینډ کولی هم شي د پاکستان نه 180 کول ډیر ګران کار دی ګورئ هغه ماغه چلو شو بالینګ یو ګورئ تاسې محمد نواز ناټ ا بګ ډیل د غیره اوستی د اماد وسیم سیم ټو سیم آلراونډران دي نو اماد وسیم 3 اوورو کې 6 رنځې ورکړې اټیک بالینګ کوي حافظ همداسې 3 اوورو کې تقریبا 10 رنځې ورکړې اتیشی هغه بل 2 اوورو کې 7 رنځې ورکړې شاداب نو دا چې تاسې د دوی 8 اووره راغونډ کړئ دا ټول 60 رنځې هم نه شوي 15 رنځې دا ستا سپینران دي هم در سره ریسټ سپینر دی هم در سره لیفټ آرم فنګر سپینر دی او هم در سره
آف سپینر دی. دا بیا حارث رؤوف لوبولی 150 پلس بالینګ کوي. حسن علي در سره ښه بال دی. شاهین شاه افریدي لکه د پاکستان ټیم په بالینګ ایریا کې په دې ټورنمنټ کې ټاپ ټیم دی. دویم راځو ګوره سیاسي اختلاف نظر په خپل ځای. موږ د کرکټ خبره کوو، دا د کرکټ د مینوالو ځای دی، د نفرت پالو نه. نفرت پال چې هر څوک را پیدا کېږي انشاءالله زه به تاسې بلاک کوم، غم مه کوه. دا به ستا اخري کامنټ یې هر څه دغه چې هر شی کوئ. نو اوس نه مه پوهېږم. نو بیټینګ چې ویسټ انډیز یې ګوره اول په 121 راغونډ کوي، بیا په 15.3 اورو کې چیس کړه. پاکستان بابر اعظم وروسته نه که، بابر اعظم او رضوان کومه جوړي هغه هماغسې وساتله. د ریزن ما غوښته چې بابر اعظم لږ نمبر 4 شي. یو خو د پاکستان د نمبر 4 میډل اورډر دغه چې دا سټیبیلیټي راولي. دلته داسې پلیئر چې هغه خامخا تا ته هر 2 گیمونو کې مطلب داسې ومنه 5 گیمونو کې 4 کې ورته سکور کې. دا دومره ډیپینډیبل پلیئر دی بابر اعظم. لکه پاکستان ویرات کوهلی دی، داسې یو ټاپ کلاس پلیئر دی. د نور لکه جو روډ غوندې، لکه د کین ویلیمسن او نور یو دغه سټیو سمیت دغسې دا هغه کیلیبر کې پلیئران دي. نو څلورم نمبر زما په نظر ځکه خو مګر پاکستان اوپننګ ته راویستی یو مشکل به یې ګوره دا رضوان او بابر اعظم دا دواړه داسې پلیئران دي چې دوی په تقریبا 35 بالونو باندې 50 رنزې کوي یا 36-37 بالونو باندې. نو دې مطلب دا چې تا سره به کم از کم 12 اورو کې 14 اورو کې دې دواړو خوړلي وي. دې کې باید یو داسې پلیئر چې هغه په 15 په 20 بالونو 22 بالونو 50 وي، ځکه دا سټرایک ریټ په T20 کې ډیر مهم دی. ما غوښته چې فخر زمان اوپننګ کې خو ګوره وروسته راغی 24 بال 46 ناټ آوټ فخر زمان وکړه. د دا سکور ډیر مهم و کې نه غروسته حفیظ صرف په بالینګ باندې لوبي. نو ځکه ما وی حفیظ که نمبر 6 لاړ شي او دا نور کسان مخکې شي دا بخي د حفیظ بالینګ پاکستان لپاره ډیر مهم دی. بیټینګ چې دی څومره لوور ډاون د اورډري فریډم سره به لوبه کوي. او ما خو تاسو ته خپل 11 د پاکستان مخکې ویلي دي هغه بهترین دغه دی. مګر اوورال د پاکستان ټیم ډیر داسې کمپلیټ بهترین ټیم دی. زما په نظر د سیمی فائنل ټیم دی. سیمی فائنل اټس ا ګډ ډے اور بیډ ډے. ستا هیڅ معلومات نه کیږي. ستا یو نیم پلیئر راشي دوه هغه एकदम کار جوړ کی او ټیم مخالف ټیم وهي یا د بل ټیم هم داسې کیدای شي. نو موږ سیمی فائنلیست دا او دیر وروسته بیا راځو د انډیا ټیم ته. نو د پاکستان د کرکټ مینوالو ته د مبارکي. دا تمریناتي لوبه از ناټ ا بیگ ډیل، مګر ستاسو ټیم سیټ اپ دی برابر ټیم دی. ما خو مخکې ویل افغانستان زما فیوریټ ټیم دی، پاکستان زما سیکنډ فیوریټ ټیم دی. نو زه ورته سره خوشحالېږم. ډیر بهترین پرفارمنس او هیڅ خبرې پکې دومره نشته دی. راځو نیکسټ د انډیا versus هندوستان versus انګلستان. ټاپ ټیم دی د هندوستان چې دوی ګوره خپل دا گیمونه انګلستان او دغه سره راوستي استرالیا سره کوي ټاپ ټیمونو سره. دا ورته ډیره فایده کوي. موست لایکلی هندوستان به سیمی فائنل کې یا استرالیا سره لوبي او یا انګلستان سره، د دوه سره به راځي. نو هماغه د وجه اوله لوبه انګلستان سره راغله. د انډیا بیټینګ کې هیڅ مشکل نشته. د دوی آی پی ایل کې لوبې کړي دي، ټولو شاټونه والی ټول فیرلیس لوبه کوي. دا خو لا نن ګوره ایشان کیشان اوپننګ ته تللی او کیل راول سره. زما په نظر باندې د انډیا ټیم مشکل په بالینګ کې لري. مګر دې نه مخکې زه تاسو سره د هغه د بالینګ خبرې وکړم. بیټینګ کې زه تاسو ته کیل راول په ځای به راځي روهیت شرما اوپننګ ته او ایشان کیشان دا د اوپننګ کې. ون ډاون دی ورسره دغه راشي کوهلی. نمبر 4 د کیل راول راشي انډیا سره. نمبر 5 سوریا کمار یادو. نمبر 6 ریشب پنت. نمبر 7 هاردیک پانډیا. نمبر 8 راویندرا جادیجا. نمبر 9 ورون چکرورتی. نمبر 10 دغه بومرا. and 11 چې دی either بونیشور کمار، محمد شمی، شردل ټاکور، one of these. چې دا لاین اپ لوبې د انډیا بیټینګ خو ډیپت دی. انډیا به ټولې لوبې په بیټینګ ګټي او بالینګ کې انډیا سره مشکل هر شی چې وکړي مشکل انلیس
چې ریشب پنت کینې کیشن ولوبئ یا کیشن کینې ریشب پنت ولوبئ چې بیټینګ لاین اپ کم کی بالینګ ایکسټرا شپږم واچي ځکه انډیا سره بالینګ کې بومرا راځي لیس پټ شامی دوا تا سره دغه راځي د جادیجا درې تا سره ورون چکرورتی څلور نو هاردیک پانډیا هم باید څلور ورو کې پنځه دې نه علاوه تا سره بل بالینګ آپشن نه راځي ځکه ته چې کوم بیټینګ دغه کوي شپږ نو انډیا سره بالینګ کې مشکلات شته نو انډیا که شردل ټاکور راچي په دې ځای کې یا بل سپینر راچي نو باید ایشان کیشن او دغه کې ترمنځ چې دی ریشب پنت ترمنځ دواړه کې پران دي یو دی کینی زما په نظر ښه به دی چې دوی کوم داسې بیټینګ لاین اپ اچي مثلا ایشان کیشن او دغه اوپننګ ته واچي روهیت شارما ون ډاون ویرات کوهلی نمبر 4 کیل راول نمبر 5 سوریا کمار یادو نمبر 6 هاردیک پانډیا نمبر 7 راویندرا جادیجا نمبر 8 شردل ټاکور یا کسپینر چې نمبر 9 ورون چکرورتی نمبر 10 بومرا نمبر 11 بونیشور کومار دا به دوی دپاره ښیي ځکه انډیا شپږم بالینګ تا ته ضرورت دی په دې ټیم کې هاردیک پانډیا چې دی اب تا ته شپږم بالینګ آپشن زیات بالینګ هغه کوي نه څلور اوره څه مشکل لري کیدای شي بریک ډاون سي نو دغه وجوهات دي چې د انډیا ټیم ته مشکلات جوړېدای شي په دې وجه باندې زه فکر کوم که پاکستان انډیا سره لوبه راځي نو موسٹ لایکلی پاکستان به انډیا بیټ کوي دې ځل تا وایي ربا کب آئے گا موقع نو this is your موقع for پاکستان بهترینه موقع ده چې پاکستان هندوستان بیټ کی پریشر گیمی هر څوک چې پریشر سی هینډل کی اماغه ټیمي ګټي د هندوستان او پاکستان لوبه دا دوه ټیلنټډ ټیمونه مطلب خو ایکسپیرینس ټیمونه دي مګر په هغه ورځ باندې چې څوک پریشر سی هینډل کی اماغه ګټي دا پکې نشي ویلای چې اول بیټینګ دغه وکي څوک وکي هغه نه زما په نظر باندې که پاکستان په هغې میچ کې چیزینګ وکي دا به ورته ښیي بنسبت اول بیټینګ او بالینګ ته پاکستان کتو سره ټاس یو نیور نو که پاکستان اول بیټینګ وکي نو هندوستان خلاف باید کم از کم 180 پلس 190 سکور 200 دا څونه چې کولی شي یو سټریټجي سره لاړ شي نو هندوستان ماتولی شي د پاکستان ټیم زما په نظر بهترین ټیم دی په دې T20 جام کې او هغې طرف نه اسټریلیا چې دی هغه هم یو بهترین ټیم دی انګلستان خو تاسو ته معلومات دی چې دغسې ټول والو ټکولو والا دي دا او ویسټ انډیزیان چې دي هغه خو اکثره زیات زموږ تره زامن هلته زه ورغلی وم ډېر ټاپ کلاس چرسیان دي نو ټول هغوی هم درز غوبل والا دی خو هغه ګروپ کې دغه درې ټیمونو سره مقابله به دی کې به دوه وځي دې طرف نه د پاکستان او هندوستان ټیم دا دواړه مضبوط دي دوی چانس زیات دی د افغانستان چانس صرف په دې بیس باندې شته چې دوی د زړه نه جذبې نه خصي زړه د خلاصه لوبه وکي او یو څه زموږ سره دغه هم شته ځکه چې ابودبۍ کې زموږ درې میچونه راځي پاکستان سره زموږ دوبۍ کې دی او بل چا سره زموږ شارجا کې دی باقي ابودبۍ کې زموږ درې میچ دی ابودبۍ هغه ګراوند دی زموږ هوم ګراوند واتو کالو راسې ټول پلیران ورکې عادت دي او هغې ټیم کې به دا پیچونه رو خراب شوي می لکه سپین ته نور هم برابر شوي اولنۍ هفته چې دا به لږ دغه څو ورځې بیټینګ فرشي خو بیا هم نشي فرش کولی مګر اخره کې دا موږ دپاره فایده ده لو سکورینګ لوبه به مخالف ټیم چې دی که موږ مثلا 130 140 وکړو یو اټلیست 140 پلس وکړو نو بل ټیم موږ ګیرولی شو د افغانستان فیلډینګ هغسې نه یې که چېرته ټاپ کلاس فیلډینګ وای نو څه مشکل نه و فیلډینګ باید دوی ښه کي بیا موقع شته دی مطلب دا ټول T20 لوبه ده جذباتو سره چې لوبه جذبې سره وکړي انشاءالله د افغانستان ټیم دپاره موقع شته ښه دغه دی نیوزیلینډ ټیم هغه داسې دی چې په دې پیچونو باندې به چې څومره دغه کېږي زما په نظر نیوزیلینډ به خرابېږي شرمېږي به نیوزیلینډ هغه سره هسې زموږ دونه خاص نه لګي ورکې کا نو نیوزیلینډ به ختمېږي پاکستان هندوستان افغانستان دا درې ټیمونه چې دي هغه زموږ خپل ټیم دی افغانستان نو
دا به انشاءالله د دوی چانسز شته دی. بیا به په نور وارم اپ باندې هره ورځ دا خبرې کوو، ډسکشن شي، هغې باندې هم دغه کوو. خدای ته وګوره د هند او پاکستان ترمنځ اسمان څنګه فرق د پاکستان نو ګوره دغه یو کس کامنټ لیکلی، هغه کامنټ مې هغه وایي د هند او پاکستان ترمنځ فرق ګوره هند بیټینګ سټرانګ دی، ډیر زیات سټرانګ دی دغه دی، مګر چې څونه د هغوی بیټینګ سټرانګ دی همدومره د پاکستان بالینګ سټرانګ دی. نو دا بیټ ورسز بال مقابله ده. زما په نظر باندې د پاکستان ټیم بیلنس ټیم دی، بیټینګ هم ورسره ښه بیټینګ دی او بالینګ کې چې دی پاکستان سره ایج دی، پاکستان سره ټاپ سپینران دی، پاکستان سره بالینګ هم ښه دی، هغوی سره یو بومرا خطرناک بالر دی، خو پاکستان سره حسن علي، شاهین افریدي اینڈ حارث رؤوف درې وانه خطرناک دي. نو دا دغه ښه دی. او باقي نو ستاسې کله کله به ستاسې کامنټونه هم یو په دې دوران کې چې کومه پوښتنه در سره یي، ښه پوښتنه کرکټ په اړه هغه م کولی شئ، زه به درته کوشش کوم چې جواب کړم او چې څومره زموږ د وسه کېږي به درته جواب کوو. خو یو شی کوئ، یا به په انګلیش کې لیکئ او یا که په پښتو کې لیکئ، نو خدای ته وګوره هغه پښتو کیبورډ ډاونلوډ کړئ او هغې باندې که چاته پښتو سی ورځي نه زده به یې کوئ. صحیح ده. زه ستاسې ټولو د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. بیا به سبا هره ورځ به تقریبا داسې همدغه 11 نیمې بجې به د افغانستان په ټیم 11 بجې موست لایکلی لایف به راځو او تاسو سره به خپل نظرونه شیر کوو. کوشش به کوو چې کوم کسان راخیستی شو پکې هغه هم راواخلو، ټرای به ورکو چې کوم کس ته ګوره چې اوس څوک یې چې ما راپورته که هغه هم در سره کوو. نو بیا به تاسو هم په دې ډسکشن کې انشاءالله راخلو. د خیره په لوی الله مسپارم. ستاسې ورور نجیب الله شینواری د شینواری سپیکس نه یوټیوب چینل فالو کړئ، سبسکرایب کړئ، ډز ورکړئ. همدا موقع ده د هندوانو او د نورو خلکو دغه چې دي دومره سبسکرایبران دونه زیاتې موږ پښتانه یو، تاسې دپاره په پښتو کې درته خبرې کوو. داسې قوم ته لګیا یو چې هغه اپریشیټینګ قوم نه دی، پوهېږو په دې باندې. تاسې چې یاستئ همیشه جنجالونو والا او کنځه دې شي نه تېر شئ. د کرکټ خبرې ورته کوو، کرکټ تبصرې ورسره کوو، خپل نظریات در سره شریکوو. دا داسې ګپ نه دی، دونه آسان کار نه دی. نو ستاسې چې خوښیږي مو نفرت پاله نه، د مینې محبت خلک سیاست په نه راولئ. سیاست دپاره مارته ویلي هر ملک وزیر خارجه، وزیر داخله دفاع لري، خپلو کې د ډزیږي. زموږ دا کار نه دی، زموږ کار مینه محبت دی. د کرکټ په اړه خبرې دي نو ورکئ ډنګ سبسکرایب ته او په لوی الله مسپارم. نجیب الله شینواری، شینواری سپیکس نه. خدای په امان.